چې محبوب جوړ لیونی شو چې وران ښار ته زندگی کوي درد یې د زخمونو انتظار ته زندگی کوي محبوب جوړ لیونی شو چې وران ښار ته زندگی کوي درد یې د زخمونو انتظار ته زندگی کوي او ما خپله شلېدلې لمن ټول عمر ساتلې ده ما خپله شلېدلې لمن ټول عمر ساتلې ده دا سورې لمن مې ستنې تار ته زندگی ما خپله شلېدلې لمن ټول عمر ساتلې ده دا سورې لمن مې ستنې تار ته زندگی کوي او دی یې د انکار او اقرار منځ کې ودرولې دی دی یې د انکار او اقرار منځ کې ودرولې دی نو دا سړی د تمې شپول کې یار ته زندگی دی د انکار او اقرار منځ کې ودرولې دی دا سړی د تمې شپول کې یار ته زندگی کوي او ووایه طالب ته د خالونو کتاب ولوله ووایه طالب ته د خالونو کتاب ولوله څوک د کتابونو لوی انبار ته زندگی کوي ووایه طالب ته د خالونو کتاب ولوله څوک د کتابونو لوی انبار ته زندگی کوي او ته خو د پښتو په رنځ اختی منې کېږي نه ته خو د پښتو په رنځ اختی منې کېږي نه محبوبه څوک به ستا غوندې بیمار ته زندگی کوي سلام او ژوند په خیر په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ له ژونده به خوند اخلئ پښتونخوا زموږ د وطن هغه سیمه ده چې هر وخت پکې بهترین لیکوال او شاعران راپنځېدلي دي رازیږېدلي دي او زموږ پښتو ژبه یې ټولې نړۍ ته ورپېژندلې او ورښودلې ده هغه د هنرونو سیمه ده د بهترینو شاعرانو سیمه ده چې موږ پکې د ساحل صاحب یو ژوندی مثال ورکولی سو چې بهترین شاعر دی پکې دغه راز د هنرمندانو سیمه هم ده نن له موږ سره زموږ یو ځوان تنکی او تاند شاعر محبوب جان دی د محبوب جان نوی کتاب هم چاپ شوی دی را به یو سوال کومه دی د صوابی دی چې دوی ورته صوابی وایي نو محبوب جانه په خیر راغلی کابل ته په خیر راغلی ډېره زیاته مننه کوم د ستاسو د ټولو ډېر خوشحاله شوم چې تاسو مې ولیدئ او استاد مې ولیدو ډېره مننه خوشحاله شم کتاب دې نوی چاپ شوی دی بس کتاب مې دلته کابل کې چاپ شو نوی ډېر پکې کوم شعرونه دي په کتاب کې دي نظمونه دي غزلې دي آزاد نظم پکې زیات دی نظم پکې زیات دی محبوب جان ته به زه هم ښه راغلاست وایم ډېر خوښ یم چې دی د صوابی دی هلته خو زمونږ استاد جي دی نورالامین یوسفزی صاحب دی تسکین مانیروال دی عزیز مانیروال دی تصور مانیروال دی نور زمونږ ګڼ ملګري دی به نه یې لیدلی خدای دې وبخي منصور جان چې مړ شو منصور به تا نه و لیدلی هغه زما ډېر ښه ملګری و خدای دې وبخي ما ته په د اخري ورځو کې چې وفات کېده دی نه یو جمعه مخکې ما کتابخانې ته راغلی او ما ته ویل چې لالا زما یو ارمان دی یوه هیله مې ده خدای دې وکړي چې دا ته پوره کړې ما ویل څه ووایه وایي چې ما کابل ارمان دی چې زه کابل وګورم ما ویل بلکل دا ځلې که ژوند ډېر نږدې سیمینار یو سیمینار موږ جوړ کړی و ما ویل ځو به د خیره هغه بیچاره ټکر یې وکړ موټر ټکر شو شهید شو په هغې کې نو زما ډېر ښه ملګری و ډېر ښه شوق شاعر و دته به شعرونه کوم بیت نیم یادي کېدی شي محبوب جان نه یوه هیله وکړو چې دی خپل یو شعر راته ووایي دغه یو څو شعرونه وایم دغه یو نظم دغه پښتنو ته ډالۍ کوم چې داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي که بیان یې کړم نو څنګ به درته ښکاري هسې نه چې غریبۍ پورې مې خاندي هسې نه چې بیا ملنډې راپسې کړي خو ارمان 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 د دې خبرې چې د یاړي واړم له ښکاره مه ماشوم که زه سوال کوم نو خلک راپورې خاندي د بدبختې ورځې سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی د بدبختې ورځې سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی بې له تا نه مې اسره په جهان نشته د روژې د ماښامي به درته شوی د ملا د خولې اذان راته قیامت شي چې د خلکو د رستخان د توغام ډک وي او زما په درستخان صرف به وي خلک دعا کوي او بیا زه ځان ته خیرې کوم که روژه څوک دې ته وایي نو قیامت ته اسرافیل له شپېلی ورکه چې قیامت شي چې مې مور خره یو ماښام ته ویره غوغا کوي واړه لوڼه درستخان ته مې ژړا کوي په دغه وخت کې اسرائیل آواز ورکړه چې موږ بوځي د جنت خوږو میوو له ډک نیرونه د شرابو او اوبو له تا خو ویلې دي
چې خورې به در کومه تا خو ویلی دي چې خورې به در کومه خورې هم ښې دي اوس خېږه مې ملکه د اختر غونته ښایسته راته روژه کوه د اختر په ورځ به همدغسې مرمه د اختر په ورځ به لوښي خرڅوم د اختر په ورځ به کوم خیرات ټولوم اختر چاله دی او سله دی او څنګه د اختر په ورځ پیزار ته مې زړه کېږي د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي لویه خدایه یو وړه خورکۍ لرمه د هغې هم خر اختر کې لوی ارمان دی چې ګوډۍ وي او بنګړې وي ماشومان وي ښې والې وي او نتکې وي او پیزوه د اختر دغه ورځ به کله راشي چې مندر ګرجا جومات رانه راشي چې خرڅوي د دې خلکو دا زما شي وړه خور به په زانګو کې زانګو د میلې نه به سوزونه ښه م راوړم کاش که دغسې محبوبه خرماښام وي روژه ماتی درستخان ښه ډېر توغام وي د اختر نه به مو بیا کله ګیلې وي بیا یې نیسمه که سل کاله روژې ډېر ښه ډېر ښه محبوب جانه ډېر زیاته مننه ډېر خوند یې وکړ محبوب جانه کابل ته څنګه راغلی وي د کتاب چاپ لپاره راغلی وي کوم داسې چکري بس دا خو زموږ د پښتنو کور دی ما ته په لر او بر کې هېڅ فرق نه ښکاري ټول دواړه زموږ کورونه دي بس ما وی چې د دې ځای پښتانه مو ګورم ټول یو پښتانه دي او اجمل شاه صاحب او عمران صاحب او د دې مونږ له هغه ډېره مینه وه د دې زه رالم چې چکر مې و خو بیا دې سره میلو شوم ما ته په کابل کې ډېره زیاته مینه میلو شوه بیا جلال آباد کې یو ځای بل ځای ډېر خوشحاله شوم ډېره خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه څنګه محسوسېدې دلته چې راغلې د خلکو مینه ملګرتیا اول وار دی ده که نه دویم وار بس که زه ووایم چې بس ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه د خوشحالۍ یو راز دا دی چې دلته د پښتانه په شعر باندې مین دي او شاعر نه چا تپوس وکړو چې جنت ته به ځې او که دوزخ ته هغه ورته وی چې کوم ځای کې مې مینه والي نو زه ډېر خوشحاله یم د دې ځای او د هغه ځای پښتانه شعر سره مینه ساتي ادب باندې مین دي نو خوشحاله شوم چې داسې پښتانه ما له راځي چې بېرته صوابۍ ته لاړ شي نو زمونږ استاد جي نورالامین یوسفزي ته به څه پیغام وړې بس نورالامین صاحب خو زمونږ ډېر ګران مشر دی ډېرې پیرې مې ورسره لیدنه شوې ده زما کتاب باندې لیکل هم د هغه د لاس دي او ډېر خوشحاله یم چې زه په صوابۍ کې داسې یو ګل او یو استاذ لرم چې شکر دی په کابل کې مو د هغه شاګردان او هغه مینهوال او هغه خلک ژوندي دي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او نورالامین صاحب ته به زه ووایم چې ستا د مخه زمونږ ډېر زیات عزت وشو ځکه چې هغه زمونږ استاذ زمونږ مشر دی د ګل او د بورا کیسه زړه ده د ګل او د بورا کیسه زړه ده خو خوږه ده د بم او د بارود کیسه تازه ده خو ترخه ده دا د نورالامین صاحب شعر دی دا د هم هغې ته ډالۍ ډېره مننه محبوب جانه یو بل نظم به درنه واورو دغه د نظم نه مخکې درته یو څو شعرونه وړاندې کوم چې جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې رڼا به درله راوړم د روڼ سخر نه مخکې او د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي هېڅ څه نه و پیدا شنه د ستا بشر نه مخکې د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي هېڅ څه نه و پیدا شنه د اصحاب بشر نه مخکې په دغه مات منګي پسې به ځمه خو تر کمې دنیا خو نوره نشته دی د برګودر نه مخکې دغه مات منګي پسې به ځمه خو تر کمې دنیا خو نوره نشته دی د برګودر نه مخکې او په دې پسې جنت دی خو جنت پسې به څه وي په دې پسې جنت دی خو جنت پسې به څه وي ملا څه راته ووایي د دې سفر نه مخکې او یو ټال او بله بیره راته یاد دي محبوب جانه محبوبه ماشومتوب نشته د دې منظور نه مخکې او دغه یو نظم در سره شریکوم چې ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا پسې لانجه وړم ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا پسې لانجه وړم زه په خوږو تودو سړو لیکمه هر څه چې لیکمه رښتیا لیکمه زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې ځوړن کې که دا رښتیا وه او رښتیا وخته نو بیا د خپل ګریوان کې سر ښکته کې زما ملګرو ته به بد نه وایي لکه زما چې ویو دوه ملګري دواړو پرایویټ سکول کې سبق ویلو زه سرکاري سکول ته په مور
زموږ سکولونه مخامخ وو سره، خو دغه یو د تحصیلدار بچی و، دغه بل د تانیدار بچی و. مونږ به اکثر نیمه چوټۍ کې د سکول درې واړه یو بل سره کېناستلو. دی به د سکول نه را بخر شو، کله ځان له دوکان کې به برګر واخیستو، زه به د دواړو منځ کې وږی ناست وم. ما به اکثر دغسې سوچ کولم چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی. دی خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخېجئ، په موټو موټو رشوتونه اخلي، څوک ورله پټې کمیشنې ورکوي. دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري. او د دې بل پلار خو تاڼه په تاڼه د ملکانو په حجره کې ناست وي، د خان پیسې د تاڼېدار پیسې وي. که داسې نور پیسې هم څوک وشي دی پکې ځان له غټه برخه نیسي، د سپی سل د ده 500 وي، ولې چې دا خو تاڼېدار دی. دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري. زه برګر نه غواړم نه غواړم نه غواړم، ځکه بې پلاره یم نو یم دی که نه. محبوب د لوږې مرم نو مرم دی که نه، د ارمان اور کې ځان سېزم دی که نه. که غریب یم نو بس شم دی که نه. واه واه ډېر ښه محبوب جانه. محبوب جانه غزلې دې ډېرې لیکلې دي که نظمونه؟ پکار ده چې په دواړو باندې کار وشي، خو نظم یې زیات لیکل. ډېر ښه. خپل ادیم نظم ډېر خوښېږي. نظم د چا نظمونه دې لوستي دي؟ نظمونه خو ډېر اورم او داسې ډېر مشران اورم. د چا دې ډېر خوښ؟ په صوابۍ کې دې د چا ډېر خوښ؟ په صوابۍ کې خو زه ووایم عزیز صاحب دی، هغه کوم غزل داسې خاص لیکي، نظم والله نه دی اورېدلی. دلته کې ډېر مشران دي په افغانستان کې، پاکستان کې، ټول اورم. وختي شپږم کې ډېر ښه. وختي ملګري یادونه وکړه چې د مشهور نور نظمونه هم شته، د هغو نه دې که کوم یو بل ووایو خوند به ترېنه واخلو، مګر مینهوال به خوند ترېنه واخلي. ستا مینهوال کوم یو چې د ده خوښ یې ووایه. زما کتاب هم په دغه نامه دی، ربه یو سوال کوم چې ربه یو سوال کوم، منې یو که نه، که بیا وروستو قبلوي یو که نه. زه خو ژوندون باندې ډېر حق لرمه، په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما هم شته څه ارمانونه په زړو. ځکه لرمه څو سوالونه په زړو چې ته یې ما سره منې یو که نه، که بیا وروستو قبلوي یو که نه. یو څو ګیلې به درته نور وکړم او لا زما خو ارمانونه څه دي، زما ګیله ده زما له یاره چې زه ماشوم یم او د مور په غېږ کې زه د 2 میاشتو وړوکې کاکې تا رانه پلار واخیست. ولې خدای زه به د چا نه اوس مونه غواړم، ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم. زه د ژړا له پیدا کړی یم، زه د غوغا له پیدا کړی یم. زما ښایسته جامې خوښېږي نه څو، دا ارمانونه مې رجېږي نه څو. تاسو ویل پلار راته یادېږي نه څو. زما ګیلې ته غور کوې او که نه، که بیا یې وروستو قبلوي او که نه. یو څو ګیلې به درته نور وکړم. زه هغه بله ورځ خان کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ، د ښار یو سپین یو بورجۍ ته ولاړ. چې ور مې وټکو نو لویه ربه په دغه وخت کې د خان سپي راووتل. زه یې سم سخت د خپې نه ونیولم، ما ته نه منډه که راپرېوتم. یو ناڅاپي یو سپي د خپې ونیوم. په دغه وخت کې بیا 2 کسانو زما یې خپه خلاص کړه د سپي د خولې نه. زه بیا په ګوډه ګوډه کور ته راغلم، چې کور ته راغلم او په چغو شوم چې بېبې زه راشه د سپي وخوړه. مور ته مې ویل چې ته راځې او که نه، که بیا وروستو قبلوي او که نه. یو څو ګیلې به درته نور وکړم. زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم، لاس کې بیګ و یا بسته ووینم چې چولې وي ښې سپینې جامې او بیا ښه بوټان او ښه ټوډۍ کې راشي، زه ورته اوس ورسم لمبه لمبه شم، ځکه بیا تا ته ټول ګیله ګیله شم. په دغه وخت کې ته راځې او که نه، ته بیا یې وروستو قبلوي او که نه. چې د ادم په غلطۍ زه سوځم او د حوا بچی د زه پیدا کړم، بیا د غنمو په تور ما سوځوي چې تا ته نه کوم ګیله چاته وکړم. زه بیا دا ویرو دغه دنیا ته وکړم، د قاتلانو ظالمانو دنیا، د سودخورو د خانانو دنیا، د زناورو حیوانانو دنیا. محبوب د نور هم سوځوي او که نه، که بیا وروستو قبلوي او که نه. ربه یې سوال ډېر ښه محبوب جانه. محبوب جانه تر اوسه د کوم نظم خلکو ډېر خوښ کړی دی په سوشل میډیا کې همداسې پروګرامونو کې چې تا ویلی وي؟ دغه یو 2 نظمونه مې دي. یو دا چې کوم مې وویل یو سوال کوم، ډېرو پښتنو خوښ کړی دی. که زه ووایم دا زما لومبنی نظم لومبنی بونیر جوړ کې یو مشاعره وه، دا ما هلته کې ویلو، د دې نه ما ته ډېر عزت میلاو شو. یو بل نظم مې زه په فوتپات باندې لوی شوی یم، هغه بیا ډېر هر چا خوښ کړی، هر چا کتلی دی که زه ووایم.
نو هغې نه م راته ډېر عزت میلو شو او په چوټه لاور کې زما په اعزاز کې یو مشاعره جوړه شوې وه هلته کې سروبۍ کې نو دا ما هغې کې ویلو خو شکر د ډېرو پوښتنو خو ښه ډېر ښه همدغه نظم به م واورو درنه که ته په عذاب شوی نه یې که ستړی نه یې که ستړی نه یې چې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه شوم اوس خوشحالي خوند نه راکوي ځمکه مې نه مني د ځمکې خلک مې هم نه مني خپلې جړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم د بدو ورځو لږو تندونو اوس نه یېرېږم اوس د دې ښار په رنګینو کې مې زه پاتې نه یم اوس د دې ښار په سړکونو مې خپې هم نه سوځي اوس د دې ښار د خلکو بدې ورځې په ما هم نه لګي د دې کنځنو سره ځان مې بلد کړی دی اوس د دې ښار دار موټر شیشه په شوق پاکوم چې څوک سره باتی چې بله زه په منډه لاړ شم په یو لحظه کې د موټر شیشه بیا پاکه کړمه او خان په نیمه نیم که خو شیشه کې لاس سره وباسي د لس نور ته نه په شوق والم خوشحاله شم او بیا په منډه باندې بل موټر ته ځان ورسم خو داسې یو ورځ وه هم په دغه چوک کې اشاره سره شوه او ما منډه کړله یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم د رستني سیټ شیشه ښکته کړه ښکلی ماشوم د هغه لاس کې اسکریم و ما ته یې ونیولو ما اسکریم پسې موټر ته لاس ورښکته کړلو په یو لحظه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر زما لاس وخوت و شیشه کې زه په چغو شوم نه مې چا چغې اورېده نه مې چا ویره اورېده زه په ځان پسې راښکم تر ډېرې لرې چې موټر ودرېدو نو یو خپه مې چوره وه خلکو راخلاص کړم سمدستي په فوتپات واچولو د دې موټر نه یو مضبوط سړی راښکته شولو ما ته په بدو ورځو سر شو په کنځلو شولو چې اسکریم پسې ځان مړ کړو د خدای ظالمه سترګې دې اوږدې ته خدای کا که په خاورو موړ شي په خیراتونو باندې موړ نه شو سوالونو باندې موټر ته وختو او زه یې راورسه پرېښوم ولې چې زه محبوب ماشوم په فوتپاتونو لوی یم زه په پښتو بسترو نه زه په سوالونو لوی یم ما د خانانو د موټر شیشې ښې پاکې کړې زه په فوتپات باندې بېوسه ناورسه پروت یم اوس خیرات غواړم کنډه مانه تپوس ډېر ښه محبوب جانه خوشحاله سولو چې ته به د کابل کې ولیدلې ستا د کتاب مخکتنې ته به ارومرو انشاءالله موږ درځو او کتاب به مو نورو مینوالو ته هم دلته رسوو څوک چې ستا مینوال دي او ستا دغه ویډیو په سوشل میډیا کې هم خپره کړو نو ډېر زیات خوند یې وکړو الله دې هر وخت راوله هر کله راشي کابل ستاسې خپل کور دی بالکل ډېره مننه خوشحاله اوسه